کتاب الرؤیا کتاب دې په بیان د خوبونو د هغې بیان کوي ښه د خوبونو بیان خوبونه درې قسمه دي ښه یو ته حدیث النفس حدیث النفس حدیث النفس هغه خوبونو ته وایي چې په دې ویښه باندې څه وویني او څه سره دې تعلق وي نو چې ویده شي نو هغه پکې وي نو که ښه کاروبار دی او ښه وي نو که خراب وي نو د دې تعبیر نه وي ښه دویم نمبر ادغاث احلام دي ادغاث احلام هغه خوبونو ته وایي چې شیطانان د مسلمان په عذابۍ کوي خوب کې نو ډارای داسې خوبونه ور باندې ویني چې دې په ډار کې وغورځېږي او په نفرت کې وغورځي روان بدی کې څه بدی کې روان بدی کې نو د غرسو کې ته به دې وخېږي غرزوم دی او خولې به در باندې راځي چغې به راوي ښځه برته وایي سړیه دا ته څه کوې چې سم نشته مستطرف لیکلی دي وی یو سړی واده کړ چې واده یې کړی و که نه نو په بستره کې به یې متیاسې کړی نو داسې د بارانونو ټیم و چې دم نه شوي ښځه ډېره تنګه شوه ځکه بړستن یو توشک یو کالي و هر څه غټ سړی و که نه ښځې وی دا خو مصیبت وسړیا اوچېږم نه او بړستن یو توشک کې ور شی دی ولاړ زه به ستا نه طلاق اخلم دا خو مصیبت دې کور ته څوک راځي نه کېدی نه شي بوی نه دی او لانجه ده نو قاضي ته ویلې صاحب دا مېړه مې چې دی نو ته شه متیازې کوې او ته کور یې تباه بس دنه مې خلاص هغه ورته ویل سړیه ته ولې متیازې کوې ویلې صاحب څه وکړم بس خوبونه دي وی زه خوب ګورم ویلې خوب ګورم چې یو لوړه مناره صحیح لوړه مناره د دریاب په منځ سمه جګه او د هغې منارې د پاسه او ایله دا دوه خپې په دې منارې د پاسه ایله ځای شي او زه د دې اوښ په دې سر سو اوښ د پاسه دا اوښ چې دی که نه د هغې منارې د سر نه سر اوږدی چې دریاب نه اوبه چیکم نو بس وډار شم متیازې راغی نو وی قاضي نه متیازې ورته وی دا خو نر دی من یې صرف قصه وکړه او دا دې متیازې رانه لاړې دا غریب خو الله که ګرځي دا شیطانان سړي سره داسې ډارای دی غلط کار نو چې راویښ شي نو طبیعت ته ډېر خراب یو ډېر بېکار نو دې ته ادغاث احلام دریم نمبر خوب چې دی تاسو ورته رحماني خوب هغه من الله ښایسته خوب نو دا حدیث النفس چې دی دې نه خو به تېر شي خوب کې دا شي نه ګورې ویښه کې ومغسه او دا ادغاث احلام چې دي دا چې داسې خوب ولیدو چې ویې ډار کړی نو راپورته به شئ او چپ طرف ته به درې کرته لاړې کړي او دا کم طرف باندې چې پروت وي دغه طرف به ځان ته بدل کړي روایاتو کې راځي بس صحیح ده او دغه دریم نمبر خوب چې دی دا رحمانی او من الله چې نو دا یا خو خاموش
اچاته او یا بدی ته یو عاقل او خيار سره وګوري او دوست جو خيار می او استاد دوست می تور باندې ګران ځکه حضور فرمای چې دا خوبونو تعبیر چره دا د دې مارغانو خوب پوری نه نو مارغه چې خو کې کم شیونی سي نو داغه نه راغستل اسانه کني اسی مې شیو سره ولګيږي نو راغورځيږي ته نو دا خوبونو تعبیر د مارغانو د خوب پورې نه خطه نو که قمقل سړی ته مو یو کو خيار ته مو یو کو دشمن ته او کو دوست ته مو کچھ تعبیر یو کو د خپل نه راخلی تعبیر بیا او مغي پس چې څنګه تعبیرو کو کنه لکه سریع الزوال زرزه لکی دیو جن دی پر ماهر سړی وګوري چاغت د شریعت او د اسلام قواعد معلوم او چې ستا دوست هم داسې نو یو تقریر مې ته دا یو مې ته مخکې کړو یا چې ته ملهمه والا او د وسواس والا او د روح روان والا او د روح دوان والا خوبونه چې دي دا زموږ په شریعت کې کل متروک نه دي په کل مطلوب د سمنه د چې خوب ویني نو به تبو مغسي نو کل مطلوب نه دي او کل متروک هم نه دي ها دا سمنه د چې شریعت ورته نظر نه راکړي دلته راځي شپږ سلوي ختمه حصہ د نبوت د شپږ سلوي او یو روایت کې چې دینو 2 سلوي خراب یو روایت کې شپږ وشنا غره تعارض نشته ها د اعداد چې دي دا یو بل کې داخل او یا دا ذکر د عدد للتکسیر ده نه للتهدید ده څه شه ده دې پر معنا ډیر او دا سلويخ عادت دا پړیو روایت کې راغله دي کې علماء یو نقطه دان چې رسول الله مبارک ته قرآن کریم نازلې د نور الله قاری سے نو څومره موده کې نازل ها نه څومره وخت کې نازل شو درويشت کال مزل نو دا درويشت کال چې ته په سلويخ ته تقسیم کې نصوص وبرسي ملمی کال نو سه درويشت کال تقسیم 40 سورای شپږ میاشتې دا د رسول الله مبارک د خوبونو زمانہ و نو سلوی ختمه عیسی د نزول د قران کریم دا زمانہ د خوب اوس په نو کل متروک امر دا کل سره مطلوب زمونږ ملګری دی بشیر خطوخیا ما ته سم آیات ویلې خوب کې مې ډېر خراب ما ورته وی ته ذهني تکلیف نه ویلې لرم مې بیا درنه ماخستن د دماغ ګولې پاتې شوه ویرانه پاتې شوه د مې بیا چا بیا څه کو بیا چا الله بنده دا غي دا مقصد نه دی چې تو ذهني بیمار او زم چې انا قرار صاحب خراب سړی دی هم دي کې دې شم خود به خراب کوه دا حدیث النفس دی یې کنه مې موږ څه نه ما کې نو کرانی چې بس خود سره ګورو کتاب یا جمعه کې او د ګوده څنګه چې پاک خلک خود ګناه موقع راته نه پیدا کی نو سټه ګناه کې کنه نو مې استاد ذهني او دا دویانه چا نو بیا ودا چې خوبونه نه نو خوبونه کل متروکم نه دی او کل سدي مطلوبم نه دی ها
دا آیات سات پوخ کار بم وطنه دا مې خوب پوری دا دا مې خوب کې وایي څنګه زموږ مریدان ټول خوبونه خوب کې مې داسې ولیدل خوب کې مې داسې ځکه هم ځای تصوري که نه او بیا د ځان نه هم جوړئ د آیات ساتئ د ځان نه خوب جوړول د یک نیک کبیره ده څه ده هغه یوسف علیه السلام ته جیل کې 2 نفر راغلي کنه ایو دروغ ویلو منی سی ویلو دروغ د ځان نه خوب جوړ کړ ایو رښتیا ویلو دا شراب والا چوکنه هغه رښتیا ویلو او دا بل دانن وای چې هغه سویلو دروغ ویلو نو یوسف علیه السلام ورته شرابي ته وی تا چې څنګه خوب لیدل چې انی ارانی ناظر خمرا معلومیږي دا چې دا بادشاہ ولې خپل منصب باندې بیاوت او بل ته وی چې تا د خپل سر ولیدو چې دا غینه مارغان خوراک کوي نو تا به بادشاہ چې دین په دار کې او ځوړن بده کې او استاد کفرین او مارغان چې د خوراک کوي نظام ورته سره موابر نه ویولې ودا ما دروغ وی دا چې مسله ده کړي دروغ وی دی او کړي اختیار وی قضی الامر الذی فی تستفتیان چې کوم امر کې مو فتوا غوښتا بس هغه وشو کله کله الله پاک فیصله د انسان په خلی کوي ها د خلینو د چې کوم خبره وځي بس تفسوین فرعون نو ویلی موسی علیہ السلام ته هاذا عدو لی دا زما دشمن دی بس الله وی چې دشمن دی و دشمن اسی بی بی ورته ستا دشمن دی او زمانہ هغه ته دشمن نشو اکثر موږ تاسو ته خلک راشي کنه ما بیگا خوبی رودا صغر او ختم بیا لاندې کنده کاندې نشي وروتم ګوره وره وره چې دا وره نو وته موټر ګوره بیا ټیک شوم د دې خوب څه تعبیر دي استعبیر دا غاسي احلام دي او ګډ وډ